مولا وویل ته یو ریښتینی مسلمان معلومیږي. هغې ته د خپلو کړو سزا ورسېده. انسان بل انسان ته سزا نشي ورکولی. ښه خبره دا ده چې بخښنه سره وشي. موږ به ضرور د هغې جنازه وکړو. مولا خپلو کلیوالو ته بیا مخ ور واړوه او یو څه یې ورته وویل. زما په ګمان همدغه خبره به یې ورته کوله چې له پړانګ سره یو سړی هم مړه دی او مړی یې راوړل غواړي. د خلکو په منځ کې پوسپسی پسې پیدا شو. مولا وویل ټول کلیوال د هغې راوړو ته تیار دي. عایشه ښځو له ځان سره بوتله. ما او مولا ټولو کلیوالو نه مخکې د عبدالرحمن د مړي په طرف روان شو. د ځینو سړیو سره داسې لرګي وو چې په سر کې برچې ورته بندې کړې وې. ځینې له موږ نه مخکې روان وو. موږ اوس پټ پټ نه تلو. په ښکاره په ډېر تلوار روان وو. چې ښه فاصله مخکې لاړو هغه کسان چې موږ نه مخکې تللي وو په یو شور او ځواک زموږ په طرف را روان وو. مولا راته وویل چې تلوار وکړه. کله چې مولا له هغې څخه پوښتنه وکړه هغې ورته وویل چې یو پړانګ د عبدالرحمن په مړي لګیا وو. خوړه یې. ځینو په پړانګ باندې د برچو ګزارونه کړي وو خو پړانګ ترې روغ تللی وو. موږ په یوه منډه وو. 4-5 کسان د عبدالرحمن له جسد څخه تاو شوي وو. له لرې د پړانګ اواز هم راته. جسد ته مې چې وکتل د پښې د ورانه پسته غوښه یو څه ترې خوړلې وه. د بانس نه جوړ د زنبیل په شان کټې په ځمکه کېښود. د عبدالرحمن مړی مو پرې راواچوه. د جسد نه لږ وړاندې توپانچه پرته وه. هغه مې هم راواخیسته. چې ومې کتله 6 کارتوس پکې ځای په ځای شوي وو. 12 نورې ګولۍ هم په ملا باندې کې وې چې د عبدالرحمن له خېټې تاوو. هغو کسانو د مړه پړانګ په پښو کې هم پړی واچوه او د بانس په لرګي وتاړه. 2 کسانو هغه په اوږه کړ. د پړانګ پښې پاس په لرګي پورې تړلې وې او سر یې په څېړۍ د 2 کسانو په منځ کې ښکته ځړېده او ټاله یې وهلې. زه د دغه جلوس تر شا لکه د ساعتونو کې روان وم. په شاوخوا مې نظر اچوه او مخکې روان وو. هغه کسان چې برچې ورسره وې هم بیدار روان وو. د 2یم پړانګ اواز اوس هم کله کله اورېدل کېده. کلي ته په راتګ سره مو عبدالرحمن ته رسمي غسل ورکړ. د جسد حالات یې خراب وو. په لږ ساعت کې مو جنازه وکړه. هغه مو ښخ کړ چې زما مرګ پسې راغلی وو. د پړانګ په لیدو کلیوالو ته ډېر طاقتور او زړور ښکاره شوم. لیکن په خپل ذات کې مې داسې کمزوري احساس کوله چې زه یې نشم بیانولی. ما ته هغه خلک ډېر زړور او دلاور معلومېدل چې په داسې ځای کې شاوخوا ترې ټول ځنګل او خوړونکي ځناور ورته ګرځېدل او دوی پکې ژوند کوه. له هدیرې واپس کلي ته را روان وو. په ډله ښځو کې عایشه هم ولاړه وه. زه له نورو او عایشه هم له ښځو رابېله شوه. زما په طرف راغله په سترګو کې یې اوښکې وې. هغې باید افسوس کړی وی که د عبدالرحمن نیت هر رنګه وو خو دې ورته پلار ویلي وو. ورته مې وویل امید ده چې دلته به محفوظ پاتې شو او که ستا په ښار کې کوم خپلوان وي او ورځې نو زه دې وروستی شم. ستا لپاره دغه خطر هم په ځان اخلم. نه هلته زما کوم خپلوان نشته. کوي هم نه ورځم. له تا سره به اوسېږم. ما ورته وویل دغه خلک د مسلمانۍ په وجه پاک دي خو بیا هم د ځنګلیانو غوندې استوګنه کوي. باید ځان ورسره عادت کړي. زه خو پوځي یم. هر مشکل زغملی شم. مولا غږ راوکړ. د هغې خوا ته ور روان شوم. د شپې زما په تنګه څپره کې د تیلو ډیوه روښانه وه. د عبدالرحمن بستره مې د وجود لاندې غوړولې وه. مخامخ راته ملا شفیع الدین ناست و. عایشه یې رانه بېله کړې وه. د هغې له ښځې سره اوسېده. پوښتنه مې ترې وکړه چې د باندې له حالاتو خبرېږي که جنګ سوړ وي باید زه لاړ شم. مولا ځواب راکړ زما یو زوی ښار ته ځي. 2 ورځې مخکې دا خبر راوړه چې په ټوله مالیزیا کې د جاپانیانو قبضه ده او اوس یې هندوستان هم نیولی او همداسې انګریزي پوځیان تښتي او اوس موږ ټول د جاپانیانو قبضه کیو. دا خو بیا ما ته وروسته معلومه شوه چې جاپانیان تر برما پورې ایله رسېدلي وو او هند ته یې لاس نه رسېده. دا چې په مالیزیا کې پخه قبضه کړې وه نو هره هغه خبره به نشرېده کومه به چې جاپانیانو غوښته. د مولا له دې خبرې سره سخت مایوسه شوم. ما خو جګړه کړې وه چې له دې کلي به د هندوستان په ترګ تګ پیلوم. دغه امید مې په تیاره کې ښکاره شو. مولا وویل هر څه چې کیږي ښه کیږي. زه ګورم څه کیږي. ستا پناه ته ضرورت و. درکول شوه. زموږ ستا غوندې سړي ته ضرورت و. موږ ته ورسېدې.
زموږ خلک له زمریو، پړانګانو او له نورو ځناورو څخه ډارېږي، ځکه دوی د انسان د وینې خوند وڅکه. موږ د ځنګل اوسیدونکي یو. موږ پوهیږو کله چې زمری یا بل ځناور د انسان وینه وڅکي نو بیا په اسانۍ بله غوښه وینه نه قبلوي. د انسان د وینې خوند له نورو وینو څو چنده خوندور دی او د یوې نشي اثر پکې پروت وي. د دغو وړو پړانګانو وژل ضروري دي. د کلي خلک یې هم وژلی شي، خو اوس به پړانګ د تیښتې په ځای مقابله کوي، ځکه چې د انسان په وینه مین شوی دی. د دې خطرې سره سره د کلي خلک یې وژلو ته تیار دي، خو چې ته راغلې نو ما شکر وویست چې د پړانګ د وژلو کار وشو. په دې ځنګل کې دوه خطره دي. یو دا چې دلته یوه د دیاک په نوم قبیله اوسي چې کله یو ځای اړوي کله بل ځای. د کوم ځای اوسیدونکي نه دي، خو د دوی کار بس دغه لوټماري ده. هغه خوراکي شیان، ښایسته ښځې او قیمتي سامانونه وړي او له ټولو یې ناوړه کار دا دی چې کوم سړی چې خوښ شي بې له پوښتنې یې سر وهي او له ځانه سره یې وړي. دوی چې چیرې حمله وکړي 3-4 سرونه له ځانه سره وړي. د دوی د څپرو شاوخوا د انساني کوپړیو انبارونه جوړوي. دغه خلک د انسان غوښه هم خوري. د دغه خلکو سره هم همدغه برشي دي لکه زموږ سره چې دي. اگر که دغه دیاک یا دیبان د شپې لخوا حمله وکړي نو مرګ ژوبله لوټماري زیاته کوي. اکثره دوی د شپې په ویدېدو حمله کوي، د ورځې بیا موږ ورسره مقابله کولی شو. دوی چې کله زموږ خواته واړوي نو موږ یې په نظر کې ساتو. دغه خلک یوازې له ټوپک څخه سخت ویریږي. تقریبا 10 کاله مخکې یو ځل زموږ په کلي حمله کړې وه چې زموږ 2 کسان یې وژلي وو. ما هم د دغو قبیلو کیسې په پوځ کې اورېدلې وې چې څومره وحشي او زړه سختې دي، هغومره هوښیار هم دي. موږ ته به په لیکچرو کې دا ویل کېده چې کله پوځي مرکز د دوی خواته واړوي نو ډېر فکر ورسره کوئ. دوی هر شی په داسې مهارت اوچتوي چې سړی هېڅ پرې نه پوهیږي چې چا ویوړو. بله خطره یې د ډاکوان ویله. دا یوه قبیله نه ده، په دې کې د هر مذهب او بې مذهبه خلک شته. د ځنګل اوسیدونکو سره کوم دولت نه وي، د هغې دولت خپل مالونه او ښځې دي. دغه ډاکوان دواړو شیانو ښکاریان دي، مالونه یا خپله خوري او یا یې خرڅوي. کومې ښځې چې له ځان سره یې ساتي هغه ساتي او نورې په بازارونو کې په رنډۍ خانو خرڅوي. د دوی جاسوسان په هر کلي کې موجود وي. اگر که عایشه د هغې په نظر ورغله نو د تښتولو کوښښ به یې ضرور وکړي، او که د یاق قبیلې ته ولیدلې نو په هر قیمت به ستا کوپړۍ هغې وحاصلوي، ځکه چې دغه شان کوپړۍ دلته نشته او نه داسې اوږد قد و قامت والا بنیادم. دغسې خلک هغې وخوښوي. د هغې عقیده ده چې د دغسې سړي په خوړلو سره سړی زړور کیږي. باید موږ له هر پلو هوښیار واوسو. ستا د ټوپک یو ډز هم هغې په شا کولی شي. ما د هغې خبرې اورېدې، لیکن زما توجه بل طرف ته وه. خو له ټولو خبرو مې دا خیزه واخیسته چې باید په ځنګله کې هر وخت د مقابلې لپاره تیار سوی واوسم او کله له خطر څخه بچ کړم. د کلي د بچ کېدو په ما حق و، ځکه چې دې خلکو ما ته پناه راکړې وه. زه په هغې له سره هم تېروم، خو زه په بل طرف کې تللی وم. کله چې هغې خبرې خلاصې کړې نو ما شروع وکړه. ملا صاحب، تا د ځنګل خطرې بیان کړې. په کوم ځنګل کې چې موږ اوسو، خو زه چې په کوم ځنګل کې اوسم د هغې له خطرو څنګه ځان وساتم؟ ملا حیران راته کتل، زما په خبرو نه پوهېده. ما ورته وویل عبدالرحمن عایشې ته ویلي وو د ځوانۍ ځنګل ډېر خطرناک وي. هغه رښتیا ورته ویلي وو. زه اوس د ځوانۍ په دغه ځنګل کې ورک ګرځم. زما مرسته وکړه، ستا سره علم دی. زه له الله جل جلاله ویرېږم، خو په ما شیطان غالبېږي. مولا ته مې ټوله کیسه وکړه چې څنګه مې عایشې ته نیت خراب شو، څنګه مې ځان وساته او څنګه حالات را باندې راغلی وو. په اصل کې له جاپانیانو پټېږم، خو چې نظر وکړم له خپله ځانه زیات پټېږم. له عایشې نه وړاندې تښتم، لیکن هغې زه په داسې زنځیر تړلی یم چې ما ته یې ماتول سخت دي. موږ یو ځای په یوه ګاره کې اوسېدلي یو. عایشې به زه ځان سره څملولم، خو زه نه ورسره یو ځای کېدم. ما له هغې لرې کېده غوښته، لیکن نن چې هغه له ما لرې ده زړه کې مې همدا خواهش راوچتېږي چې خواته مې راغلی وی. زه ګناه کول نه غواړم، خو د ګناه خیال مې ضرور په ذهن کې پروت وي. ما له دغه عذاب څخه وژغوره. زه له پړانګانو سره جنګېدلی شم، خو له خپل ځان سره نشم جنګېدلی.
مولا وویل له دې عذابه به زر خلاص شي ځکه چې ته له ځانه ډارېږي دغه ډار د خدای له طرفه دی دې نه د تېښتې کوښښ مه کوه په زړه کې دې چې کوم جنګ روان دی جاري وساته کوښښ وکړه چې حق په بدۍ غالبه کړي کوم انسان چې ځان زر تسلیم کړي اول ځان سره روغه وکړي زر ګناهګاریږي هغه د ګناه په وخت کې له خپل ځان نه شرمېږي او نه ډارېږي په هر حال زه دومره غټ عالم نه یم څومره چې ته ګمان کوي په ځوانۍ کې مې څو کتابه کتلي او بس بیا دې ځنګلو ته راغلی یم ما خلقو ته هماغه لږ علم رسولو او په ژوند کې داسې ډیرو حقیقتونو په لیدو زه یو څه عالم کړی یم ما ورته وویل ما کوم کتاب نه دی لوستی ما ته یو څه ووایه زه د ګمراهۍ په طرف روان یم مولا وویل یو څه ځان ته معلومول او بیا ځان پرې پوهول د خدای نعمت دی منزل ته هغه څوک رسېدلی شي چې خپله وپوهیږي چې زه د ګمراهۍ په طرف ځم او د سمې لارې پیدا کېدو کوښښ وکړي د ملا شفیع الدین له ویناوو او علم نه باید ځان ته دا خبره وکړم چې تاسو باید دغه خبرې زما له کیسې وباسئ ځکه چې تاسو ته د کیسې ضرورت دی او خلک هم غواړي صرف کیسه ولولي زه پوهیږم چې د عایشې په شان ښایسته جلکۍ خبرې به لوستونکو ته په زړه پورې وي او په دې کې د پړانګانو د مذهب کیسه راغله کیدای شي دغه لوستونکو ته په زړه پورې نه وي خو په اصل کې زما مطلب دا دی چې تا ته او ستا د مجلې لوستونکو ته دا واضحه کړم چې په یوه تنګ او ګیره سیمه کې د یو انسان ضمیر په ښه شان وګوري ما دغه ټولې خبرې د کیسې د تلوسې لپاره نه دي اورولي تا به صاحب بې شمېره کیسې اورېدلې او لیکلي وي لیکن زما ځواني چې له کوم واقعیت څخه تېره شوې ته باید دغه کیسه له هغې سره یو ځای نه کړې تاسو یې ګورئ چې زموږ قوم څنګه د ګناه کار کیږي زموږ ځوان نسل ګناه او بېحیایي د خپل روزمره ژوند یوه برخه ګرځولې ده دغه خلک هر څه نوی پیشن او تهذیب بولي کیدای شي ځینې دا فکر وکړي چې زه په دې خبرو ځان ښه سړی وښیم خو نه زما مقصد بل څه دی زموږ نوی نسل له ذهني پلوه په جنسي لذت عادت شوی دی زه پوهیږم ته پوهیږي چې دا څنګه ذهني کیفیت دی او دوی له دغه کیفیت نه ځان ایستل هم نه غواړي دغه ځوان نسل چې په تصور کې کوم نقصان کوي دا د هغې لپاره د برداشت نه وتلې خبره ده د هغې حالات هغو شرابیانو ته ورته وي چې د شپې شراب وڅښي او د ورځې جسم مات وي هغې همدا نشه بیا غواړي همدغه نشه ده چې د دوی له دغه ذهني کیفیت لږ وخت لپاره باسي زموږ ځوانان د ګناه نه وروسته د عذاب د بچ کېدو لپاره په ګناه کې پناه لټوي او همدغه د ګناه عذاب دی او زه د دغو خلکو لپاره خپله کیسه کوم د مولا خبرو ته به لاړ شم ورته مې وویل زه د ګناه له سزا ویرېږم او د محشر له ورځې نه ویره راځي ویل یې نه پوهېږم چې د محشر د ورځې په هکله او د عذاب به تا څه اورېدلي وي خو زه چې تا ته اوس کومه خبره کوم کیدای شي ستا ذهن ته د منلو وړ نه وي زه د الله جل جلاله د هغه فرمان خلاف خبره نه کوم چې وایي نیکان به جنت ته ځي او ګناهګار به دوزخ ته ځي زه د جنت او دوزخ قایله نه یم تا ته به عالمانو او ملایانو دا خبره کړې وي چې نیک کار وکړې خدای به جنت درکړي چې هلته حورې دي خواږه شراب او څه وي او که ګناه وکړې نو ځای به د دوزخ وي او په اور به سوځي خلک د خدای عبادت په دې لالچ کوي چې له مرګه وروسته جنت ور په برخه شي او عیش پکې وکړي لکه د هغې نیت ته ځیر شو نو معلومیږي چې د خلکو په زړو کې حورو او شرابو ځای نیولی او دوی د دې په خاطر ځانونه نیک او پاک ښیي د خدای زموږ عبادت او سجدو ته څه ضرورت نشته هغه خدای دی د ځمکې او اسمان او د آخرت د ورځې مالک دی هغه که وغواړي دغه سمندر درته وچولی شي زموږ په حقیرو بندګانو او زموږ په سجدو هیڅ نشو حاصلولی هغه موږ ته د دنیا له عظینت او ذلیلتوب نه د بچ کېدو لپاره نورې لارې ښولې که ګناه وکړو نو په روحاني عذاب اخته کیږو او که نیکي وکړو موږ ته سکون بخي هر انسان جنت ته تلو ته په تلوار وي ځکه هلته حورې وي د شراب او شیدو ویالې وي ځینو دغه هر څه په ځان دومره سپاره کړي چې خپل مرګ ته انتظار نشي کولی له خپل ځان سره وایي له مرګ نه بعد نه پوهېږم څه به راسره کیږي راځه په دنیا کې عیش وکړه زما د دې خبرو نه مطلب دغه دی چې د خدای عبادت بې له کوم لالچه کوه ګناه هم په دې ډاره چې جهنم ته به لاړ شم
که ته ګناه وکړې نو خدای به دې په دې دنیا جهنم درته پیدا کړي، او که دې ځان له ګناه نه وساته او د خدای د احکامو پیروي دې شروع کړه نو په دې دنیا به جنت وګوري. د ملا خبرې مې په ډېر دقت اورېدې، پس زیاته یې کړه. تا ویل چې د دغې جلکۍ خواته کېدو سره د نیکۍ او بدۍ په کشمکش کې مبتلا وي نو واوره. یو پخوانی حکایت دی چې یو عابد باندې یوه ښځه پیښه شوې وه. د شپې د ډیوې په رڼا کې د قرآن تلاوت کوه. د همدغه عبادت کوونکي د ګناه نه د بچ کېدو لپاره کله به چې شیطان توجه ښځې ته ورواړوله نو ده به خپل لاس د ډیوې اور ته وروړو، په اور به وسوځېده او په قرار به یې له خولې چغې وتې. همداسې به یې بیا قرآن ته توجه وکړه. د دې اثر دا راووت هغې ښځې چې له دې نه یې بده غوښتنه کوله د هغې پښو ته ور وغورځېدله او بیا یې له ده نه داسې غوښتنه ونه کړه او ورکه شوه. اگر که د هغه په شخصیت دغه کشمکش نه وی نو قرآن به یې بیانوه او د شیطان غلامي به یې منله. هغې ته د ګناه سزا او جزا ور معلوم وو. زه نه پوهېږم چې دغه حکایت به تر کومه رښتیا وي، خو د ګناه نه د بچ کېدو پکې ځلیدونکي اصول بیان شوي. د ګناه نه د بچ کېدو په خاطر که ستا بدن په اور هم سوځي ودې سوځي. زه خو وایم چې ځان دې د ایمان په اور کې وسوځوه، بیا هم چې د ګناه نیت وکړې هغه به د جهنم په اور کې سوځي. خپل جسم مو د لذت ذریعه مه جوړوه، دغه جسم دې په تکلیف او بې ارامۍ کې وساته. ډېر څه مې ترې اورېدل غوښتل خو ویې ویل شپه ډېره تېره شوې، باقي خبرې به سبا کوو. د هغې په ذهن دویم پړانګ سپورو. مولا وویل دویم پړانګ به اوس د انسانه بل څه ونه خوري. ته سبا د هغې په وژلو پسې ځې که نه؟ ضرور به ځم، ما ځواب ورکړ. ویلې د وژلو طریقه یې اسانه ده، له تا سره به زموږ څو کسان هم وي. د وزې یو بچی به در سره یوسي، په هغه ځای به یې وتړې په کوم ځای کې چې په عبدالرحمن حمله کړې وه. خپله په بوټو کې ورته پټ شئ. کله چې هغه سیرلي ته راشي نو په اسانۍ سره به یې ختم کړئ. د ملا له تګ وروسته ډاډه په ژور خوب ویده شوم. د سکون دغه خوب به هلته راته چې کله به په رخصتۍ کور ته لاړم. که په هغه ورځ زه چا نه وی راجګ کړی نو تر غرمې هم نشوم راویښېدی. سړي د لمانځه لپاره اوچت کړم، ځان مې تیار کړ او مسجد ته لاړم. دا هم لکه د دویو د اوسېدو ځای. د بانس له لرګیو جوړ یو لوی څپرکی و چې ټول سړي پکې راغونډ وو. له لمانځه وروسته ملا اعلان وکړ چې زه د پړانګ په وژلو پسې ځم. د یوه سیرلي او څو کسانو سره له برچو ضرورت دی. ټول تیار شول. ملا بیا ورته وویل که په دغسې هجوم کې ورغلی نو پړانګ به له ډاره خواته رانشي. بیا یې په خپله خوښه 4 کسان راته وټاکل. زه لاړم، خپل ټوپک او د عبدالرحمن توپانچه مې راواخیسته. هغه 4 کسان هم مسلح تیار ولاړو. مولا هم راښکاره شو، له شا یې اشاره روانه وه. راخواته شوه، ورخطا ووی ویل مولا ویل چې ته د پړانګ په وژلو پسې ځې. ورته مې ویل هو، ته ولې وارخطایي؟ ویلې نه، نن مزه. دواړه لاسونه یې رانه ونیول، نن مزه. مولا ورخواته شو، په سر یې لاس ورتېر کړ. ورته یې ویل معلومیږي لکه چې زما په کور کې د زړه نه لګېږي، موږ به ډېر زر بیرته راشو. عیشې بیا ویل نه نه نه، ما بېګا ډېر خراب خوب لیدلی. مهدي نن مزه. ما هغې ته هر رنګه تسلي ورکوله، مګر د هغې حالات هغه ماشوم ته ورته وو لکه یوه مور یې چې یوازې پرېږدي. همدا یوه خبره یې کوله، بېګا مې خراب خوب لیدلی، نن مزه. د مولا په اشاره نورو ښځو عایشه ونیوله او موږ ترې روان شو. تر لرې مې د عایشې چغې اورېدې چې ویلې د خدای لپاره مهدي راستون شه، مزه. مولا ویل د دغه جلکۍ په زړه کې ستا لپاره مینه ده چې تا په خطره کې نشي لیدلی، او بل د عبدالرحمن مرګ او د پړانګانو په خوب کې لیدلی په زړه او دماغو اثر کړی. په خوب کې همدا شیان ګوري. یو کس د وزې بچی په شا کړی وو او ور روانو. کله چې هغه ټاکلي ځای ته ورسېدو ما ځان ته داسې ځای وکاته چې پړانګ راته ښکاره شي او ما ونه ویني. په ځای کې ناستوم، ټوپک مې تیار نیولی و. په لږ وخت کې د شا لخوا مې په ملا د خنجر په شان تیره نوکان او په مرۍ مې تیره غاښونه ولګېدل. پړانګ ناڅاپه په داسې حال کې حمله را باندې وکړه چې جګېدلی نه شوم. مخکې مې ونوه او په شا پړانګ را سپورو. مرۍ مې د هغې په خوله کې وه. د چغې فرصت مې هم ونه مونده. د هغې غاښونه مې په مرۍ کې ژور تللي وو.
ټوپک مې هم لرې نه و پرېوتی، خو پړانګ مې مرۍ یو او بل خوا ته اچوله، ځکه ټوپک په نظر نه راته. اگر که دا زمری وی نو په یوه جټکه یې ختمولم او مرۍ راماتوله. خو دا پړانګ و چې له مجبورې ورځې یا له لوږې انسان نه خور شوی و. وزن یې هم دومره نه و. زور مې وواهه ودرېدم. مرۍ مې د هغې له خولې وویسته، خو پنجو یې زما څرمن راواړوله. لاس مې زره توپانچې ته ویوړ. په دې کې پړانګ بیا حمله وکړه، خو دا ځل یې د مرۍ پر ځای له ورانه ونیولم. په همدې کې مې توپانچه هم له لاسه خطا شوه. په دې وخت کې مې شور هم جوړ کړی و او د پړانګ پښه په لاس کې راغله. په ټول قوت مې پښې ته زور ورکوه. په همدې وخت کې څو برچې هم د پړانګ په نس ننوتلې. پړانګ پرېښودلم. هغه راوغورځېده، بیا اوچت شو. هغو کسانو بیا وارونه پرې شروع کړه. په ډېر تکلیف سره مې توپانچه واخیسته. پړانګ د جګېدو حالات کې و. هغو 4 کسانو په ډېر زړورتوب سره ګیر کړی و. د هغې غورا او چغې بل ډول ویرونې کې وې. ما په 3 مترۍ کې پرې ډزې وکړې. له ډزو سره د برچو ګزارونه هم پرې وشول. ټول په وینو سور واوښت او زما رنګ هم له هغې کم نه و. پړانګ راولوېد او مړ شو. زما د سترګو په وړاندې تیاره راغله. عایشه مې په یاد راغله چې ویلې نن د پړانګ په وژلو پسې مزه. ما ډېر خراب خوب لیدلی. همداسې مې د سترګو په وړاندې تیاره ډېرېدله. بیا پسې بې هوښه شوی وم. تر دې ځایه د کیسې دغه برخه به تاسو ته نه منونکې وي، لیکن زما لپاره نه هېرېدونکې ده. دا زما لپاره یوه معجزه وه. خلک وایي چې زما په شان جاهل او ګنهګار ژوندي پاتې کېدل معجزې ته ورته نه وي. زما یقین او عقیده بیله ده. زه له سبق نه اخذ اخلم، له هغه سبق نه چې په ما تېر شوی. عالمانو لیکلي کتابونه به رښتیا وي، لیکن کومه تجربه چې ما سره وشوه هغه دروغ نه ده. ته چې کومه نتیجه غواړې هغه اخذ کړه. ما چې څه تېر شوي هغه درته اورم. پړانګ زه دومره سخت زخمي کړی وم چې بې هوښه شوی وم او زما په ژوند کې یو ګردجنه فضا یې رامنځته کړه. دغه خړ ګرد به په تیاره هم کله کله بدل شو. شپه ورځ په همدغه تیاره کې رالوېدلی وم. کله چې په هوښ راغلم داسې راته ښکاره شوه لکه له یو اوږد خوب نه چې راویښ شوی یم. د سترګو په وړاندې مې لا هم کمه تیاره موجوده وه. په همدې تیاره کې مې د عایشې څېره وپېژنده. بیا مې ورسره 2 نورې ښځې هم ولیدلې چې خواته یې ورسره ناستې وې. د وجود لاندې مې نرم بستر غوړېدلی و. پاس مې چت ته کتل. وپوهېدم چې په څپرګي کې پروت یم. د عایشې سترګو کې مې اوښکې ډنډ ولیدې. هغې خپل یو لاس زما په تندي کېښود. ما هم خپل لاس ور وغځوه. غوښتل مې خو چې ځان مې وښوروه. بې شأنه دردونه مې لاس او مرۍ وکړل. درد مې له واکه وتلی او مرۍ مې نه شوه تاوولی. داسې مې احساس کړه لکه چې مرۍ مې تړل شوي وي. عایشې راباندې راغږ کړ، نه مهدي مه خوره، د خورېدو وړ نه یې. د غږېدا کوښښ مې کوه خو غږ مې له خولې نه خط. 2یم لاس مې لږ اوچات کړ. ښه ورته ځیر شوم. هېڅ مې ونه پېژانده چې دا زما هغه غښتلی لاس دی. داسې راته ښکاره شوه لکه د یو مړي لاس. هډوکي پکې له لرې نه ښکارېدل. عایشې ته مې وکتل. له سترګو یې اوښکې روانې وې. هغه 2 ښځو کله ماته او کله عایشې ته کتل. په ټیټ غږ مې ویل، زه لکه چې ډېر زخمي شوی یم. عایشې سر راټیټ کړ. ویل ډېر زیات په بدن کې د وینې کمبود دی. بیا مې چې لا یې زما غږ اورېده ومې ویل، زما ټوپک او توپانچې ته څوک لاس ورنه وړي؟ تیار له ګولیو ډک دي. بیا مې وپوښتله هغه وژل شوی پړانګ چا کلي ته راوړه که نه؟ سترګې ښې راډکې شوې. ویلې ستا د زخمي کېدو او پړانګ د وژل کېدو نه 6 میاشتې اوښتې دي. بې اختیاره مې له خولې ووتل. 6 میاشتې؟ دا څه وایي؟ عایشې زه 6 میاشتې بې هوښه وم. لا یو څو ورځې هم پرې اوښتي. تا ته کېدای شي احساس شوی نه وي. په دغه موده کې تا څو ځله سترګې خلاصې کړي. ما او ملا څو ځله تا سره خبرې وکړې. تا به هم په خپ غږ خبرې کولې خو موږ پرې نه پوهېدو. کېدای شي ته به یا نیم په بې هوښۍ کې او یا په خوب کې وې. ما په ذهن زور راوړ. سره مې درد پیل کړی و. ما ته یو څه لږ لږ رایادېدل مګر ټول د یو خوب په څېر و. ما ته معلومه نه ده چې په نیم بې هوښۍ کې سړی خوب لیدی شي که نه. کله به جاپانیانو سره په جنګ وم، کله به د پړانګانو سره په خوډب کې وم. خو بس که هر څه وو یوازې سرې وینې به مې لیدلې. کله به عبدالرحمن د بوټو له شاره باندې ډزونه کول. کله به یې شکل راته واوښت او پړانګ به راته ترې جوړ شو او غورېده به.
جاپانیانو به د ټوپک په برچه وهلم، خو د هغې برچه به تر ما نه رارسېده. ګرده دایره به یې رانه واچوله او په منځ کې به یې ګیر کړم او راته به ګډېده. ما به حمله کول غوښتل، خو لاسونه مې راپسې مړه وو. یو نامعلوم ډار به واخیستم، په همدغه ډار کې راګیر وم. دغه هم په یاد راتلل چې عایشه له ځانه سره په ځنګل کې ګرځوم. شاوخوا ماران رانه تاوي. بیا مې پوښتنه وکړه زما علاج څوک کوي؟ دغو خلکو سره درمل شته. عایشې وویل په اول سر کې ملا ستا علاج کوه، خو د ځنګل نمجنې هوا دې زخمونه خراب کړل. اوس مو یو حکیم درته پیدا کړی، هغه ستا علاج کوي. هغه یو څه بوټي او نور شیان په زخمونو درږدي. هغه ویل چې جسم یې وینه ضایع کړې، وینه نه لري. د هغه په وینا د ځینو میوو اوبه به په خوله کې درڅڅوو. هغه حکیم دا هم ویلي چې ستا لپاره باید د مرغیو وینه په اوبو کې ګډه درکړي چې وینه دې پوره شي. دغه وینه مو هم درکړه. د همدغه غذاو په برکت لا ژوندی پاتې. هغه ځنګل بې شمېره میوه لرله چې ځینې ما بغیر له کوپرې نه پیژنده. دغه هر څه یې ماته په بېهوشۍ کې په خوله کې راڅڅول. عایشې په مړاوې بڼه د 6 میاشتو ګزارش راته وایه. هغه ماته تر ډېره حده زیاته مړاوې ښکارېده. اوس یې لباس هم د هغه ښځو په شان اغوستی وو. په دغه حالات کې په لیدو مې زیات افسوس وکړ. جذبات مې سره ویلې شول. خپل جسمانی حالات مې دومره خراب شو چې د عایشې غږ مې له ډېر لرې احساس کوه او څېره به یې په یوه تیاره کې رانه ورکه شوه. هغه زما له نظره نه پناه شوه. آخر بیخي تیاره شوه. دغه تیارې یو 2 وارې بیا روښانه شوې. د عایشې او ملا شفیع الدین څېرې مې ولیدې. د هغې خبرې مې هم واورېدې، خو زه پرې نه پوهېدم. هغه په مالیزیایي ژبو سره غږېدل. بله وجه دا وه چې زما دماغ هم په خپل ځای نه وو، لکه بیخي چې شل شوي وي. یوه ورځ دغه تیارې بیخي صفا شوې. د سخت درد احساس مې کوه. داسې په هوښ کې راغلم لکه سړی چې له اوږده خوبه راویښ شي. زه یې راکېنولی وم. د ملا زوی فریدالدین شاته په قرار څملولم. یوه بله ناپېژندل شوې څېره مې هم ولیده. د هغې شکل او لباس دا ویل چې د ښار اوسېدونکی دی. د پاخه عمر څښتن و. په لاس کې یې پیچکاري وه. هغې په خپله ژبه کې ملا ته یو څه وویل. له خبرو مې دومره معلومه کړه چې د ښه زیري خبره نه کوي. د ملا په څېره مایوسي خوره وه. دلته مې د خطرې حس را ژوندی شو. زما ذهني او جسماني حالات ډېر خراب وو. د دویو د مایوسو څېرو په کتو سره مې ذهن یو څه بیدار شو. له مرګ نه دومره ویرېږم لکه څومره چې د دې نه مې ویره کېده چې د جاپانیانو لاسونو ته ونه لوېږم.